عزیز الله فضلي لا کرکټ بورډ لا ریاست لري او پر ځای فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ نوی عمومي رئیس شو. ګران لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له دندې لري او پر ځای فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ نوی عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دا څوم رئیس شو پرته له دې چې خپله کاري دوره پای ته ورسوي له خپلې دندې لرې کیږي. تر دې وړاندې عاطف مشل او نسیم دانش هم مخکې له دې چې خپله کاري دوره پوره کړي له دنده لرې شوي وو. ډېر کله چې په کرکټ کې ستونزې پیدا شي زور یې له رئیسه وځي. که څه هم په فضلي باندې زیاتې نیوکې موجودې وې خو ځینې ملاتړ کوونکي هم درلودل. په عزیز الله فضلي باندې نیوکې هغه وخت زیاتې شوې کله چې اصغر افغان له کپتانۍ لري او ګلبدین نایب کپتان شو چې بیا وروسته افغانستان پرله پسې ماتې وخوړې. خو ځینو بیا لوبډلې ته د ځوانانو راوستل او یو شمېر کسانو چې کرکټ یې ګراو کړی و لکه شفیق ستانکزی، دوست محمد نظري، شیراغه همکار، نوروز منګل او د داسې نورو له دندې ګوښه کېدو له امله د عزیز الله فضلي ملاتړ کاوه. خو د عزیز الله فضلي د بخت ستوری هغه وخت مړ شو چې پخوانی چیرمن عاطف مشل د کرکټ بورډ د غړي په توګه وګمارل شو. هغه له فضلي ټول واک واخیسته. کپتان او د کرکټ بورډ اجرایي رئیس په خپله خوښه وټاکه او دا د نن له ارګه د فضلي د لرې کېدو او د نوي چیرمن فرحان یوسفزي د ګمارېدو خبر راغی. خو د چارو کارپوهان په دې اند دي چې د کرکټ بورډ د رئیس په بدلېدو سره ستونزه نه هوارېږي بلکې تر هغې چې په کرکټ کې میراثي او مافیایي کړۍ نوې ختمې شوې چې هر څوک رئیس شي له ورته برخلیک سره به مخ کېږي. خو دا چې د کرکټ بورډ نوی چیرمن فرحان یوسفزی څوک دی په راتلونکي ویډیو کې به یې په هکله معلومات درکړو. تاسو د فضلي لرې کېدل او د فرحان یوسفزي ټاکل کېدل څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو فالو او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.